یوازینی شی چې موږ افغانان په یوه شي باندې باورمند یو او عقیده لرو چې ماشوم په ډېر تهدید ټکولو لارې ته کېږي او د هغه پر اخلاقي رویه باندې یا تربیه باندې موږ ممکن د دې لارې څخه حاکمیت پیدا کړو او دوی په راتلونکي کې زموږ اطاعت د نورو اطاعت او په ژوند کې مسؤلیتونو ته ژمن پاتې سي. خو داسې نه ده. یوازینی شی چې موږ د ماشومانو دپاره یو بریالی میتود یا تګلاره درلودلی سو هغه د تفاهم طریقه ده. که چیرې موږ د خپلو ماشومانو سره په تفاهم باندې ژوند وکړو، د هغوی سره خبرې وکړو، هغوی سره د خپل کوچنیوالي قصې وکړو او د هغوی سره په اصطلاح باندې د مسؤلیت پیژندنې او مسؤلیت اخیستنې موضوع د خبرو د لارې ورسره وغږېږو، د هغوی سره په داسې یو برخورد او چلند او لهجه باندې خبرې وکړو، زه فکر کوم ماشوم په خپله هغه مسؤلیت ته سوقېږي. هغه که موږ د درس تقاضا ولرو، هغه که موږ د کار تقاضا، هغه که موږ د راسې درسې د وتلو تللو لوبو کولو، هر هغه څه چې موږ غواړو په دوی کې تطبیق او په سترګو یې ووینو، هغه یوازینۍ لاره د یوې ښې کړنلارې، نرمې لهجې او د یو پراخ بنسټه تفاهم له مخې څخه کېږي. نور هغه وخت تللی دی چې بس موږ پر ماشوم باندې د تهدید، تحقیر، وهلو، ټکولو د لارې څخه خپل حاکمیت او د دوی سمې لارې ته د سوقېدو هیله ولرو. راځئ د ماشومانو سره دغسې یو برخورد وکړو کوم چې اوس عصري میتودونو او د عصري فکټورونو تقاضا ده. زه هیله مند یم چې د خپلو ماشومانو سره په یو ښه اکاډمیک لحاظ باندې تفاهم ته ورسېږو تر څو دوی یوه ښه روښانه راتلونکې ولري.